سیماب صاحب د مصباح الحق په شانې بیټینګ کوي او زه شاهد افریدي یم زه چکې بهر ته وباسم د ګراونډ نه مزایه شعر ووایم که سنجیده شعر ووایم تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او پلار به دې زما رشتې نه څنګه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روضه کې پاتې شوی دی دا زه نه وایم دا ظفرخان ظفر صاحب وایي دا مشاعره به ژوندی کوو او موږ دومره سفوکیټډ او په یره کې پاتې شوي وو چې موږ شعر ته هم نشو خوشحالی دی نو نن د خوشحالۍ ماښام دی دا ماښام به نور رنګین کوو په یخ ماښامي کې دوه تودې ټپې یوه هلکانو ته او یوه جنکو ته ډالۍ ده چې او د هلک دوه ورځې یارې وې و درېیمه زارې وې څلورمه خوارې وینا او د جینکو یارې پخه وې او ساده باده وې د بل کوره باده وینا لیونۍ خو او داسې نه وه بېګا یې ما سره واده وه د سپي په غپ پسې به لس فرلانګه تلمه هم د دغې سره یو پیره داسې کار و یو ډېر محترم شاعر د هغه تخلص پریشان و نو ګرمي وه چېرته یو دفتر ته ورغی نو چاته یې وی چې زه پریشان یم خلکو وی ډېر بد حال دی بجلي نشته موږ ټول پریشان وو جي د حسن په تعریف باندې هېڅ څوک متفق نه دی خو زه چې تا ته ګورم ویم ښکلا به داسې وي او زه نه ګڼم چې دا سکڼه به عمر هم زړه کي مین به یې سپینګیری شي خو دا به داسې وي دا زمونږ ټول سټوډنټس مینه باندې مړه دي جي هم د دغې سره ستاسو د دې داد هم ستاینه کومه د شاعر زړه کې هم دغه یاغوی چې نه یې سر خپې نه مخ او شا وه واوه دا زندګي وه که بلا وه واوه او د شاعر زړه کې که سودا وي نو دا وي چې څوک به ووایي چې واوه واوه ډله پره زیاته په هر لور د زورورو وي ډله پره زیاته په هر لور د زورورو وي شور د زورورو وي او زور د زورورو وي او دا جنۍ به څنګه د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته وي بله خور د زورورو وي